که ګیس جوړیږي ستاسو په خېټه کې دننه کم چې اوازونه کوي کم ته چې موږ په میډیکل کې بلوټینګ ویلی شو د دې روژې په دوران کې یا که چیرې د انسان کم غټ بول دی هغه سختوالي طرف ته رواني یعنی نرم نه وي نو د دې نه د بچ کېدو دپاره او د دې سره سره که چیرې ستاسو د معدې تیزابیت وي په دې روژه کې او تاسو ته تکلیف درکوي نو د دې نه د بچ کېدو دپاره کم ته چې موږ بیزل سیډ وایو او پښتو کې ورته تخ ملنګ وایو نو دا تاسو استعمالوي او په دې طریقې استعمالوي په کومه طریقه چې زه تاسو ته ښیم نو دا مسلې به ستاسو کمیږي او زیاتیږي به نه او په دې کې دننه کیلشیم ورته ویلی شي آیرن ورته ویلی شي میګنیشیم ورته ویلی شي دا هم پکې دننه شته دی چې د دې فایده دا ده چې په دې روژه کې به تاسو ته انرژي میلاویږي او تکاوټ به تاسو ته کم وي نو د دې تخم ملنګ استعمالولو دوی طریقې دي او دواړه طریقې هم ډېرې اسانې دي که چیرې تاسو استعمالوي نو د ټول نه اول طریقې دا ده چې د یو چمچ نه ونیسه تر 2 چمچو پورې کمې چې د چایو والا چمچ دي دا تاسو ځان ته په اوبو یا په شربت کې اچولی شي او د 10 منټو نه ونیسه تر 15 منټو پورې دا پکې پرېږدئ او د هغې نه بعد بیا تاسو دا په روژه ماتي کې هم استعمالولی شي یا چې کله ستاسو خوښه شي تاسو یې استعمالولی شي او دویمه طریقه دا ده که چیرې تاسو سره د نیمبو والا اوبه وي یا د کوپرې والا اوبه وي یا تاسو سره پی وي د کور والا کم چې خالص پی وي نو دا تاسو په هغې کې هم استعمالولی شي او کله چې تاسو دا په دې کې استعمال کې نو د دې نه یو زبردست شربت جوړ شي ستاسو د صحت د فایدې دپاره نو دغه شان په پښتو کې میډیکل معلوماتو حاصلولو دپاره تاسو زموږ سره پاتې کیدی شي